أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننې عمل چې دی دا هم د سوره کوثر د ان اعطیناک الکوثر عمل دی، د هغې ختم دی او دا هم ډېر بهترین طریقه کار دی چونکې سوره کوثر همغه یو شان دی خو د هغې هغه طریقه کار چې دی هغې ختم چې دی د هغې تعداد او د هغې طریقې بدلې دي. نو اوس چې هر چاته کم یو اسان وي نو هغه کولی شي. د سوره کوثر دا چې دی دا عمل چې کوم دی دا ختم چې دی د اولاد دپاره ډېر بهترین دی. اکثر د چا اولاد نه اولاد ډېر د الله لوی نعمت دی. که وګورو نو د انسان په بدن کې یو یاخته دا یو نوک یو غاښ الله رب العزت کمال کړی دی په دنیا کې چې ټول طاقتونه راجمع شي نو د الله رب العزت چې کوم تخلیق دی د هغې په شان شی نشي پیدا کولی. نو الله رب العزت چې موږ له کوم جسم را کړی دی دا هم چې د الله ډېر لوی نعمت دی. موږ له چې کوم رزق راکوي دا د الله نعمت دی. کومه جامه چې راکوي دا هم د الله نعمت دی. اولاد هم د الله ډېر لوی نعمت دی. نو د چا چې اولاد نه اول خو دعا کو چې الله رب العزت دې هغوی لا نیک اولاد ورکي. نو دوستانو دا عمل چې کوم دی د سوره کوثر د سوره ان اعطیناک الکوثر چې کوم دی د اولاد دپاره دی، د کاروبار دپاره دی، د غریبۍ د ختمولو دپاره دی. خو د ټول نه مخکې درته یو خبره وکړمه چې د وظایفو کې د ټولو نه بهترین او مضبوط شی چې دی دا یقین دی. چې یقین دی نه وي او ته داسې هوایي لګیا وي نو بیا هسې ځان مه ستړی کوه، بیا وظایف مه کوه. ځکه چې موږ به د وظایفو کې الله رب العزت ته سوال کوو، هغه ته منت کوو، نو ته به دا یو زړه کې مضبوط یقین ساتي چې الله به زما دا مسله حل کوي. نو دا چې ستا څه قسمه پریشانی وي بس هر سړی چې دی د یو چا پریشانی د بل چا سره یو شان نه ده. چا ته دشمنی وي، د چا سره د محبت مسله وي، د چا د واده مسله وي، د چا د نوکرۍ مسله وي، د چا چې کوم دی د قرض وي ور باندې د هغې د ورکولو وسې نه کېږي. نو ډېر بهترین عمل دی دا. غوږ ورته ونیسئ چې دا په څه طریقه کوئ. د دې نه مخکې ما دوه درې اعمال د سوره کوثر ښودلي دي او دا هم ډېر بهترین دی. باقاعده مو چې چاته دا وښایو نو هغوی موږ ته د دې بېرته رزلټ میلاویږي. چې کله رزلټ میلاو شي نو موږ وایو چې دا د خپلو نور خویندو وروڼو ته وښایو. زما ټولو ته عام اجازت دی، څومره چې زما اواز اوري کسان هغوی ته زما اجازت دی او هغوی بل چاته هم ښودی شي. د الله کلام دی، صدقه جاریه ده زما دپاره موزان دپاره ستاسو دپاره. نو طریقه کار دا دی چې د مازدیګر د مونځ نه واله تر ماخوستن مونځه پورې 127 یو ځلو 20 ځله به بسم الله سره سوره کوثر وایي په اوداسه کې. اوس بعضې وخت کې یو سړی نشي کېناستی یا زنانه دي هغې وایي چې داسې پرله پسې خو موږ نشو کېناستی، د کور کارونه دي راته. نو هغوی داسې هم کولی شي چې بس یو 20 ځلې وویله بیا پاڅېدل، یو کار یې ختم کړو، بیا راغی وویله بیا یې پاڅېده خپل کار یې ختم کړو. د ماخوستن د مونځ پورې به 127 ځل وایي او هر ځل به ورسره بسم الله وایي او په اوداسه کې به. خو بهترینه طریقه دا ده چې د مازدیګر مونځ وکړي او دا به دې مسله باندې کینی او ځان فارغ کړي او تسبیح اړوي او 120 ځل په یو مجلس کې په یو ځای ناسته باندې دا وایي. 4 ورځې به دا مسلسل وکړي. نو د چې کومه مسله ده د هغې مسلې دپاره به بیا الله رب العزت ته هغه خپله دعا به خپله زاري به ورته وکړي. او دا چې دا 4 ورځې کوي نو هم به هر ځل لا دې وظایفو دوران کې چې څومره هم غټه مسله وي، ګورئ ښه د چا دشمني وي، چا پسې دشمن راځي وژني، د چا باندې لکونه کروڑونه قرضونه وي، د چا اولاد نه وي، د چا کاروبار نه وي، نو دا صرف 4 ورځې عمل دی. 4 بس داسې دی چې لکه تاسو دپاره آسان دی چې چاته آسان وي او که چاته داسې آسان وي نو تر هغه وخته پورې کولی شي چې څو پورې د کار نه شوی. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به د چې څه قسمه مشکلات وي، څه قسمه کار وي، الله رب العزت به یې کوي. ځان د ګناهونو نه بچ ساتئ او الله رب العزت دې موږ ټولو ته هدایت وکړي.
د ګناه صغیره او کبیره نه دی الله رب عزت په خپل قدرت باندې منګه اوساتی زمونږه محافل دی زمونږه معاشره دی الله رب العزت خسته کی او الله دې زمونږ ناراضي شي ان شاء الله د یو بل ویډیو سره تاسو په خدمت کې بیا حاضرې کوم تر هغه پورې اجازه راکړئ د الله په امان.